نن درته یو ډاونلوډر معرفي کوم چې تر نن نه پورې تاسو د ټول انټرنیټ لټ په لټ کړی ده پسې او زه مطمئن یم دا ډاونلوډر چې تاسو را ډاونلوډ کړئ او پخواني چې کوم هم ډاونلوډر لرئ تاسو هغه ټولې ډیلیټ کوئ. ګورئ پخوا به یو مشکل و چې تاسو به یو ډاونلوډر را ډاونلوډ کړه، له غټ مشکل به یې دا و چې په یو اپلیکیشن کې به کار کوو، په یو کې به نه کوو. مثلا فیسبوک او انسټاګرام کې به کار کوو، په یوټیوب او نورو کې به کار نه کوو. مجبور یې دپاره به د یو بل ډاونلوډر اخلو. یو خو دا مشکل و. بل غټ مشکل یې دا و چې تا به یو ویډیو را ډاونلوډوله، په هغه کې به ورو ورو ګوره اعلانات ډېر راتلل. مثلا هر ویډیو به ستا را ډاونلوډ اعلاناتو ته به یې بولي، ویب سایټ ته به یې بولي. دا ډېر غټ مشکل و چې تا به پرې استفاده کوو. په دې ډاونلوډر کې دوستانو چې دی تاسو نه کوم قیمت ورکوئ او نه کوم اعلانات درته راځي، دا بیخي پرېږدئ. او ښه والی دا چې په ټیک ټاک، انسټاګرام، فیسبوک، یوټیوب په دې ټولو کې کار کوي او بغیر د کوم ویډیو مارک یا بغیر د کوم مشکل نه تاسو کوم ویب سایټ ته بوځي، ډایرکټ ډاونلوډ دی. او زه تاسو ته په دې ویډیو کې د آخر کې ښیم هیله تر آخره ما سره اوسئ. او بل ښه والی دا دی دوستانو چې دې باندې کولی شي تاسو ویډیو اډیو دواړه په های کوالټي باندې ډاونلوډ کړئ. او ویډیو چې دی تاسو د 10 دقیقو ویډیو تاسو کولی شئ په نیمه دقیقه کې ډاونلوډ کړئ، او اډیو های کوالټي چې تاسو کولی شئ په 15 ثانیو کې د 10 دقیقو ډاونلوډ کړئ. نو دا یو ډېر ښه والی ده. هیله چې پخواني څومره ډاونلوډر لري هغه ټول یې ډیلیټ کړي. نو که غواړئ چې دا ډاونلوډر زه ته معرفي کړم، هغه خو تاسو نه یوه هیله وکړم چې دا زما چینل سره فالو کړئ او دا ویډیو سره سیو کړئ، سره نه ورک نه شي. هغه دوستانو ته شیر کړئ چې هغه دوستان هم غواړي داسې یو ډاونلوډر ولري. نو زه هغه شی ځان ته چې انتخابوم، تاسو لپاره هم انتخابوم. هیله ده ویډیو سره شیر کړئ. نو راځئ ما سره اوسئ په دې ویډیو کې. زه تاسو ته اوس ښیم. هیله ده چې زه څنګه کوم په مغه طریقه انسټال کړئ، مغه طریقه چې زه څنګه درته ښیم په مغه طریقه انسټال کړئ او تاسو کولی شئ بهترینه. که چېرته مخکې دا نه استفاده کړئ کمنټ کې ولیکئ، او که چېرته مې استفاده کړئ ما ته ولیکئ چې څنګه ډاونلوډر ده. حتما دې ډاونلوډر باندې دا رقم یو عکس راځي او تاسو دلته کولی شئ ګوګل کې ولیکئ د سیال ډاونلوډر. سیل APK چې راغلی ده 14 ډاونلوډر، دا به کلیک وکړئ. دلته وګورئ، دلته په ډاونلوډر هغه دلته لیکلي 100% فری دی، باندې لیکلي نو ایډس یعنې سیټ نه راځي پې، او هر رقم ویب سایټ سپورټ کوي. تاسو کولی شئ دې ویب سایټ نه راول را ډاونلوډ کړئ دوستانو، بیا خپل جیمیل پکې انسټال کړئ. دلته لاندې تاسو انفارمیشن کولی شئ ولولئ چې دې اباوټ باندې ده، څنګه ده چې کولی شئ دې کې ډاونلوډ کړئ، څنګه را ډاونلوډ کولی شئ. طریقې هم تاسو ته ښیي دلته ټول له 1 نه تر 9 پورې ټول هغه اچولي دي اپشن. نو تاسو کولی شئ دا اول را ډاونلوډ کړئ، ځان ته خپل جیمیل پکې انسټال کړئ. بعد له جیمیل تاسو کولی شئ په هر شي کې استفاده کوئ، او دا هغه هم تاسو کولی شئ ولولئ. په دا دومره ضرورت نه دی. تاسو زه راولم دغه سیل دی، ګوره په دې رقم راځي. دلته کولی شئ تاسو لینک کاپي کړئ، پکې واچوئ. دا لاندې چې ورته وګورئ ډاونلوډ لیکلی ده، په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کولی شئ هر شی پرې ډاونلوډ کړئ. دا انفارمیشن د اباوټ دی، کولی شئ سیټینګ کې هر څه نور هم وکړئ، خو هغې ته ضرورت نشته، دا هر څه دې برابر وي. ښه اوس موږ ځو د یوټیوب ته. دا ګوره یوټیوب کې ویډیو ده زما، زه دلته شیر باندې کلیک کوم. دلته ګوره کوپي لینک هم راځي، داسې به لاړ شئ مور ته به لاړ شئ. مور باندې چې کلیک وکړو لږ به څنګ ته نور لاړ شئ. دلته 2 رقم اپشن راځي دوستانو. تاسو باید د اولنی چې دی په اولنی باندې دلته وګورئ، اولنی باندې کویک کلیک لګي، دې باندې به لیکئ. ګورئ دلته وګورئ ویډیو دی دا، او دې څنګ کې چې دی ورسره ګوره اډیو دی، کولی شئ اډیو کې اډیو ته به یې واړوئ. که ویډیو را ډاونلوډ کوئ نو ویډیو ته به یې واړوئ. ښه په دې هغه باندې چې دی دلته لاندې وګورئ، دلته لیکلي دي بیسټ کوالټي. کوالټي باندې چې کولی شئ کوالټي کلیک کړئ، کومه کوالټي باندې ځان ته ډاونلوډ کوئ. حتی د اډیو هم دا سیستم ده. نو تاسو کولی شئ داسې په اسانه طریقه د دې کوالټي چینج کړئ او اډیو چینج کړئ چې هر شی تاسو زړه وي. ښه دلته اوس ما ډاونلوډ وایي، دلته وګورئ دوستانو ډاونلوډ باندې روان دی. تاسو کولی شئ کاپي لینک وکړئ، دې کې واچوئ، ما ډاونلوډ هم راځي دلته. دلته ګورئ بر نوټیفیکیشن کې زه تاسو ته ښیم، ته وګورئ ډاونلوډ روان دی. اوس زه تاسو ته دا ویډیو صرف ښیم چې څنګه ډاونلوډېږي. ګورئ په سوس سپاټ باندې وینئ ویډیو ډاونلوډ شوه. زه به کلیک پرې وکړم. ها دا به اوکې کړو، یو چک کومه زه ستاسو دپاره چې ویډیو څنګه. دا وګوره ویډیو ډاونلوډ شو دوستانو. یا دلته چې دی زه غواړم چې بیا لینک کاپي کړم. دا لینک کاپي به زه ووایم. لینک چې کاپي کړې ډایرکټ ویب سایټ ته لاړ شي د سیال ویب سایټ ته چې لاړې، دلته به لینک پیسټ کړې او دا لاندې ډاونلوډ به ووایه. ډاونلوډ شوی بیا ماسې کوالټي هر شی درته راځي. لږ صبر به وکړي، لږ لوډ غوندې اخلي. ښه اوس یې دا دی چې پیسټ کړل. ته وګوره ما پخواني چې کوم ویډیوګانې ډاونلوډ کړي دي هغه هم لاندې ښکاري، چې کوم شیزونه ما اډیو ویډیو را ډاونلوډ کړي لاندې درته ښیي. او بر اثر کې وګوره دلته وګوره ډاونلوډ ښیي. په دې ډاونلوډ به کلیک وکړې او څو سیکنډه به صبر وکړې. دا وګوره لاندې ډاونلوډ روان دی او په څومره سپیډ باندې ګوره دا ویډیو ډاونلوډ کوي. دا ګوره څو 2 دقیقې ده که 2 دقیقې څو ویډیو دی
ګورئ په څومره سپیډ کې ویډیو ډاونلوډ کوي. ها دا ویډیو هم ډاونلوډ شوله. دا به زه تاسو ته یو چک وښیم. دا وګورئ دا دی. اوس زه ټیک ټاک ته دوستانو ټیک ټاک نه یو ویډیو ډاونلوډ کوو. تاسو ټیک ټاک نه مخکې ټیک ټاک نه څنګه کوئ؟ مثلا زه په مسقط په یو ویډیو باندې کلیک کوم، تاسو ته ښیم دا زما ویډیوګانې تاسو لیدلي دي. کوم نه یې لیدلي حتما لاړ شئ ویې ګورئ. دلته به کلیک پې وکړئ بیا یا شیر باندې هغه 3 نقطې باندې بس اخر مور ته به لاړ شئ. مور کې چې کلیک وکړه دلته به دا اپلیکیشن به تېره کړل. وګوره دا کلیک دا اول باندې به کلیک کوئ کویک ډاونلوډ باندې. دې باندې چې کلیک بیا همغسې اپشن درته راځي لاندې ډاونلوډ به ووایي یا اډیو ویډیو بس ډاونلوډ به وي. کوالټي هر څه هم چینج کولی شي دې نه ډایرکټ ډاونلوډ ورکوي. دا فیسبوک د دوستانو زه کولی شم فیسبوک نه هم تاسو ته وښیم. انسټاګرام نه تاسو کولی شئ خپله چک کړئ. دا وګورئ شیر مې ووایي لاړم اخر مور ته. مور کې چې بیا کویک ډاونلوډ به ووایي. کویک ډاونلوډ باندې چې به کلیک وکړو نو ستاسو ویډیو را ډاونلوډ کېږي. تاسو کولی شئ له فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک د هر شي نه ویډیو ډاونلوډ کړئ. اډیو ویډیو ما درته چک نه کړه ده. تاسو کولی شئ اډیو هم را ډاونلوډ کړئ، هېڅ مشکل نشته پکې. او هیله زموږ چینل سره فالو لایک که همداسې همیشه غواړئ چې ویډیوګانې وګورئ نو هیله زموږ چینل سره لایک او فالو کړئ. بلې ویډیو هم په الله سپارم.